ګرانو لیدونکو سلام. د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له پښتو غږ نیوز یوټیوب چینل څخه. شمالي وزیرستان کې د څلورو ځوانانو وژنه. د پاکستان بېلابېلو برخو کې احتجاجونه شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د څلورو وژل شوي زلمیانو د وژنې ضد نن دوشنبه د پاکستان په بېلابېلو برخو کې احتجاجونه شوي او له واکمنو یې غوښتي چې په دې وژنو کې ککړ کسان دې ونیول شي او نور د دغه ډول پیښو ته د پام ټکی کېښودل شي. پرون غرمه په شمالي وزیرستان کې څلور زلمیان چې څلور واړه سره ملګري وو ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژلي وو. د دې زلمیانو د جنازې مراسمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بنسټګر منظور پښتين او د ملي جمهوري ګوند مشر محسن داوړ هم ګډون وکړی و. ښاغلي پښتين هلته په وینا کې پر ځایي ولس غږ وکړ چې د خپلو سیمو امنیت دې خپله وساتي. که امن غواړي او ووایاست چې موږ خواري نه کوو او له پنجابه به څوک راځي موږ ته امن راولي، نو مه کوئ، دا توقع سمه نه ده. په دې وژل شویو زلمیانو کې د سنید احمد په نامه د یو زلمي وینا له پرونه راهیسې پر ټویټریزو رسنیو ډېره لاس په لاس کېږي چې پکې دغه زلمی وایي دوی د پاکستان له ریاست ټوپک نه غواړي، نور ویجاړی نه غواړي، نور دوی زده کړې غواړي، پوهنتون، ښوونځی او پوهنځی غواړي. د شمالي وزیرستان په ګډون په یو شمیرو نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې تر اوسه د ناامنۍ د ډېرو پیښو ګوته د تحریک طالبان پاکستان ته نیول کېده او هغوی به هم اکثره د ناامنۍ د پیښو مسؤلیت قبولاوه. خو اوس د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستاني حکومت ترمنځ د مذاکراتو پایله کې د اوربند اعلان هم شوی. نو اوس ډېر همدا پوښتنه کوي چې په یادو سیمو کې نور څوک دي چې دغه ډول وژنې کوي. د وزیرستانانو په شمول د پښتونخوا په پخوانیو قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پیښې یو ځل بیا زیاتې شوي، خو هلته د تېرې شاوخوا یوې لسیزې ناامنۍ ته وګورو نو هدفي وژنې او دغه ډول بریدونه کې هلته په سلګونه مخور قبایلي مشران، سیاستوال، فاعلان او ولسي وګړي وژل شوي چې پکې ډېر بریدونه ناڅرګندونو وسلوالو کړي دي. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.